دوتاڼی ما لیکلی تاریخ چې ما چاپ کړی د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالي په نامه په 2012 د فروری په میاشت کې دوم چاپ و. دوتاڼی د لودي ټبر یو کلک ساخت پخوا د کسې له غره چې ورده سو لوده یا غلجی دا نسلونو تقسیم سو دورې یا علاقې ونیولې دی په ګومل باندې تو او له هغې خوا چې به بیرته راتو هم دغو خپلو علاقو سیمو ته راتو. مرور د زمان ډېر ګټ لوده یا غلجی نو لودیان بیا په مرور د زمان مروت هم په بدې اخته سو په کټواز کې له غلجیو سره دا دورې له ګوملې وګرځېدو. نیازی هم دغسې له غلجیو سره اخته سو هغه هم وګرځېدو. صرف دا یو او میخیل تلو کره باغ ته په ژمي په دوبي په ژمي باندې به بیرته دامانه علاقې ته میخیل مخته راتلو دی به په دا غرو کې تم و د ده اصلي ټکانه اخري توی ده په توی اوس هم آباد ده تو انګریز او عبدالرحمن خان ډېر ژوبل کړو بیا دا لار بدله کړه او بل یې داخلي دښمنیان دي په ده کې مشهور خلک حاجي جلات ولد وکیل حاجي فیروز خان ولد مدخان بیا ملک نوابو دا ټول اعظم خیل دي. حاجي جمک ولد نخسر دا ټول اعظم خیل دي او شکرخیلو کې هم تکړه خلک راغلي دي. بیا په مرور د زمان باندې دوی کلي د کندوز ته بیا هلته مځکې د شیرخان نایب الحکومه په واسطه ورکړې شوې په دا هجرت کې بیا دوی اکثرا راغلو دې خواته په مختلفو ځایو کې واړول څوک په هغه کې واړول. ادم خیل د دوی داسې سرکس خلک دي په دوتاڼي کې. بیا حسن خیل چې دی د هغو هم سیمه او علاقه ده په توی باندې حاجي تور مشهد خان مرزا خان او ملک وزیر یې د یادونې وړ. په دوتاڼو کې پیاوړی ملک چې و ملک حبیب الله خان ولد وکیل موسی خان اوس یې په تیږی پاته ده. دا ادم خیل دی دا کوچه تلو او راتلو تکړه سړی خلک یادوي ملک حبیب الله ولد وکیل موسی خان. نو بیا راځو حسن خیل ته چې حاجي تور مشهد خان مرزا خان او داسې نور. بیا قیوم خان چې تیر شوی د عمر خیل د غزني په کرباغ کې اصلي استوګنه وه. داسې خو نور هم څو کسه وغیره مدرخیلو کې ملک غلام حیدر یو مشهور مشر تیر شوی دی. ملک غلام حیدر دغه د چې د بدر اسماعیل خان کې په سرابي ګلۍ کې په چوک په شمال کې مسجد ته جوړ کړی ده. هغه مسجد اوس هم ولاړ ده خلک خپل لمونځونه او هغه پرې کوي. دا ملک غلام حیدر جوړ کړی د مدرخیل ده. دا شیردل خیل هم څه ملک سرور یې مشهور سړی بازار خیلو کې حاجي باز کوچی سړی و تو او راتو چیرې تو په ژمي باندې دی شوراوک خواته تو په دوبي هزارجات ته خود خپل علاقه چې په هغه وخت کې دوتاڼو نیولې وه د عبدالرحمن خان په وخت کې لاغی. بل په هلمند ولایت کې وکیل خدایدار ډېر سیاسي او هوښیار سړی دا د امان الله خان په جرګه کې هم شامل و. د هلمند په حصه کې چې مځکې نیولې یو له هغې جملې وکیل خدایداد خان ډېر تکړه او هوښیار سړی. اوس د دوتاڼي په دوی کې تکړه لیکوال چې ژوندی سړی ده دا چې خو په زیارت کې هم عمرخیل شته د کوټې په زیارت کې ښه ښه وزیران پکې تېر شوي دي تکړه پوهان. لیکوال چې ده علي محمد دوتاڼی د توی د حصې ده د یو کتاب لیکلی ده
ښه خوندور کتاب ده ما لیدلی د په اردو یې چاپ کړی دی له غوره تر هندوستانه بیا په هغوی کې ښه معلومات لیکلی حسن خیل ما په خپل کتاب 446 مخ په شجره کې یو د دوتانې 2 زمن دي یو حسن خیل یو عمر خیل بیا د حسن خیل 2 زمن دي یو حسن زای ده یو لابي زای ده بیا د اسنجي ځینې شاخونه زه درته ګندالای مامای مولیاخیل سپرخیل سندرخیل یا سډوخیل د سډوخیل یې بولي سندرخیل یې هم بولي لابیزای سډوخیل فریدخیل پروټای سډوخیل چې د بیا ادمخیل کوکړی موساخیل ادمخیل بیا 2 شاخه ده ادمخیل شکرخیل بیا په دوی کې نور شاخونه هم شته فریدخیل پروټای شیرزاد خیل بازار خیل مزار خیل ملا ممن په دوی کې وسلې د نیازای ده اوسه پشکې دي او داسې نور خیلونه هم د نیازو پشکې پاتې دي چې هغه ځان څوک چې شیخ رواني صاحب اولاده بولي نه دي د هغه نیازي دي نو په دوی کې سته ګرباز پشکې د نیازي دي ملا ممن پشکې د نیازي دي اخوندان پشکې دي دا هم لودیان دي دا د بلې خوا نه دي ما لیکلي دي اخوند خیل ګورکای حیدران ملا ممن ګرباز دا ټول د نیازي له ټبرو څخه دلته پاتې شوي دي نیازی په بدۍ ورک شو دوتانه خپلو په دوتانه کې ګډ شو اوس دوتانه د د بندي په شا او بده کې د نن دوی سره پیژني د دغه اصلي مهم شاخونه ما تا ته واجب ډېره مننه کور دوتانه ملا تړلی مضبوط خوارکش او سخت تکړه خلک دي په دوی کې ډېر پیاوړي خلک راغلي دي خو دوی نه دي ساتلي دوی په خپل منځ کې سره وجلي دي لکه سلیمان خیل یا ناصر یا بل دا بدبختي په ټولو کې شته په خروټي کې هم راغلي